سلامونه، هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو کابل په ښار کې یم، د جمعې ورځ ده، نو غوښتل مو چې یو خواته په منظره باندې ولاړ شو. نو هغه هم داسې ښه ښایسته ځای ته. نو اوس روان یو د پغمان پر طرف، هلته مو د جمعې ورځ را ایستلې ده. نو تاسو هم راسره ګرځو او موږ به هم وګرځېږو. نو د کتغو د دې پلان مو نیولی داسې هلته خپله اشپزي وکړو. نو دا زموږ رقمه اشپزي، دا زموږ د افغانانو د منظرې سټایل به تاسې راسره وګورئ. نو روان یو سوکه سوکه مخ د پغمان پر طرف. لاره خو یې ډېره ښایسته ده ماشاءالله. مخ ته یو رخشم روانه ده، دې هم فکر کوم منظرې ته ځي. نو ځینې شیان مو راخیستي دي په موټر کې او ځینې پاته دي. نو غوښه او دا شیان دی وایي د پغمان کې خپله ښه غوښه پیدا کېږي. او غوښه به دوریا راواخلو له خیره سره او راسره خو نو دا څوک تاسو یې پېژنئ، کوي خان، دا زما مشر ورور ده. نو ده هم موږ دواړه یو ځای یو ښه. نو سلامونه ورته وایه. نو ما له طرفه دې هم سلامونه ورسېږي ستا د چینل له طریقه مو باید دې وکړي چې دوی د پغمان پر میله باندې خوند واخلي او له خیره سره ځو ګرځو. نو ولاګ راسره تعقیب کړئ چې څه کېږي مخکې. دا هم د پغمان ته روان د پغمان پر طرف. نو داسې زه خپله ډېر شناخته نه یم، بس مازې به سړکان سره ګورو ښه. د پغمان پر طرف باندې روان یو سوکه سوکه. تاسو هم راسره ګرځوو او موږ هم ځو. نو نن به موږ د ده په ولاګ کې ځان شریک کړو. د چینل له طریقه به ما ووینئ. نو تقریبا یو کولیبریشن به وکړو نن د ولاګ. نو ځینې ځایونه به میکس وي او ځینې ځای به زما جان ته جلای د ده دا به جلای. نو کولی شئ له دواړو چینلو سې وګورئ د نن ورځې میله. انشاءالله ساعت مو راسره تېرېږي. موږ هم دا ډېر وخت کېږي چې پغمان ته نه یو راغلي، خو داسې حساب دی چې اوس نه ژمی دی نه دوبی دی، نه واوره شته په پغمان کې او نه هغه ډېرې اوبه شته، هغه شینګیا شته، داسې وچ موسم دی. خیر نو دا موسم هم ښه خوند کوي، دا به هم ووینو. بند ته راورسېدو، دلته به یو ګړی شوه سو، د دغه ځای سیل به مو وکړو. بیا له هغه موږ په منظره باندې راوتلي. دا شاته سیدي دا د قرغې د بند اوبه دي. بس دلته رالو سودا یو شیان راخلو، مالټې غوښې و دا شیان مو راواخیستله. نو ځو مخته د خیر. دا هلته ګشنیز دی او مالټې و دا شیان دي، نارنج، لیمبو، دا شیان مو ټوله راواخیستله. نو د ښه لږ فروش به وکړو. سوداوې مو وکړې، ټوله شیان مو راپورته کړل. نو ځو د خیره موقعیت نیسو یو ځای، بس اشپزي کوو. وغه رومی هم راکړه، رومی ډېر واچوه، اوبه پکې کار خرابوي. نو شیان مو هلته ټوله ور واچوله دیګ بخار ته یو ځای. اوس یې ځو د خیره سره بالا نو بیا ژبه لګېږي که نه لګېږي؟ یا نه لګېږي. دا سر به ښکاره کړمه، دا شیان مو ټوله ور واچول.
بخار ته یو ځای دغه کار نه یو ځای مو ټوله شیان ور واچول غوښې دي و ګشنیز دي و پیاز دي و رومیان دي و ادرک دي و پټاټې دي ټوله شیان یوه کیلو غوښه مالټې بادرنګ مستې او روش اوس موږ هم له خیره سره ډوډۍ تیاره کړه ټوله شیان مو سره سم کړله غوښې او مستې نو اوس یې له خیره سره بس شروع کوو ډوډۍ ډوډۍ مو وخوړله بس شیان مو سره راټول کړو له خیره سره بالا ځو ساحې څخه راپورته سولو رالو لوړ موټر مو لوړ درولی و دغه قصر پغمان دلته به موټر درولی ده بس موږ هم ځو له خیره سره لاندې بېرته شوه کېږو څوک داسې پروا سوه 15 دېرش دی په ټیپه نو دا و د نن ورځې د قصر پغمان او زموږ د میلې ولاګ خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی تر بلې ولاګه پورې د خدای په امان ښه وخت